ځینې ښځې د خپل خاوند سره ولې خیانت کوي او پردو سړو سره یارانه جوړوي. دوستانو، نن په دې موضوع تاسو ته داسې مهم معلومات درکوم چې شاید د دې نه وړاندې تاسو د داسې معلوماتو نه خبر هم نه وئ. نو په دې ویډیو کې موږ په همدغه باندې خبره کوو. تاسو ته مو مکمل معلومات راټول کړي دي. دوستانو، مختصر غوندې ویډیو ده، ضروري راسره تر اخره وګورئ. په دې کې لومړی دا چې د خاوند او ښځې ترمنځ کومه رشته چې ده دا کمزوري شي. کله چې د خاوند او ښځې ترمنځ کومه رشته یا کومه رابطه چې ده هغه کمزوري شي، د احساساتو کموالی او د یو بل قدر نه کول، نو ښځې ممکن د توجه د لاسه ورکولو دپاره نورو خلکو سره بیا اړیکې جوړوي، او دا اړیکې اکثره د دې دپاره وي چې بیا خپل خاوند چې کومه ښځې ته توجه نه کوي، نو دغه ښځه بیا د پردو سړو نه دغه توجه وصول کوي. دویم دا چې د احترام او محبت نشتوالی. ښځه هغه وخت زیاته ناهیلي کېږي چې خاوند یې احترام ونه کړي یا ورته د محبت احساس ورنه کړي. ښځه طبیعتاً د احساساتو او توجه غوښتونکې ده. که خاوند خپل وخت او محبت ورنه کړي، نو هغوی ممکن د دې ضرورت پوره کولو دپاره کوم بل څوک ولټوي. دریم، د خاوند چلند یا ستونزې. که خاوند سخت یا بې پروا وي، یا که هغه خپله ښځه په احساساتي ډول باندې وهي، ټکوي، کنځل ورته کوي، ځوروي، او خپله هم دا سړی چې دی دا نورو ښځو سره بیا رابطې ساتي، نو ښځه هم ممکن په دغه دوران کې د پردو خلکو سره د خپل ذهن د آرامۍ او د هغوی نه د همدردۍ اخیستو دپاره هغوی سره رابطې جوړې کړي. او دا یو ډیره خطرناکه خبره ده چې په داسې دوران کې ښځه پردو سړو سره یارانه وکړي چې کله خپل خاوند سره په کور کې لانجې چلیږي. دوستانو، د دې دپاره ضروري څه ده چې دا لانجې، دا مسلې ختمې شي. لومړی دا چې د خاوند او ښځې ترمنځ باید د خبرو او احساساتو شریکولو یو مضبوطه رابطه جوړه شي، یو بل ته وخت ورکړي او د یو بل خبرو ته غوږ ونیول شي، د دې ستونزو مخنیوی وشي. دویم دا چې یو بل ته احترام وشي، د یو بل د احساساتو درناوی وکړي او د یو بل قدر وکړي. دریم دا چې ښځې ته یو هدف ورکړي چې هغه تاسو سره د کورنۍ کوم کارونه چې دي په هغې کې تاسو سره مرسته وکړي، یا په هغې کې تاسو د هغې نه مشورې واخلئ. څلورم دا چې ښځې ته خپل محبت ښکاره کړئ او هغې ته دا احساس ورکړئ چې ته په ما باندې ډېره ګرانه یې او زه د ژوند په هر ډګر کې تا سره ولاړ یم. نو کوشش وکړئ چې مخلص اوسئ، محبت او احترام سره وخت تیر کړئ، نو کور به مو د خوشحالو ډک شي.